الله الرحمن الرحیم. زه سلطان محمد د خپل یوټیوب چینل د تاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. د ټول نه مخکې زما ګرانو او محترمو ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا نه بعد به زه نن ګرانو ملګرو تاسو د ښیم په دا ویډیو کې چې دا د یوټیوب ویډیو لاندې کوم ټایټل ورکول کیږي د دغه لاندې دا کوم دی شین کلر د اسمان رنګه کلر چې ورته وایي د دغه هاشټیګ څرنګه لګیږي او دا ویډیو کې ونه د دغه فائدہ څه شي دا د دغه لګیدل څنګه کیږي دا به تاسو په دا ویډیو کې ښیم. نو دې نه مخکې چې زه تفصیل ته لاړ شم تاسو ته ګزارش کوم چې زما ګرانو او محترمو ملګرو زما دغه یوټیوب چینل دی دا سبسکرایب کړئ بیل آیکن پریس کړئ او که ویډیو ښه درته ولګېده نو ویډیو لایک کړئ او درسره شیر یې کړئ. زما ګرانو او خوږو ملګرو د دغه هاشټیګ فایده دا ده چې هاشټیګ په یوټیوب کې ولګي دغه ویډیو لاندې کوم دغه نامه باندې کوم سرچ کیږي د یوټیوب سرچ کې کوم انجن د یوټیوب سرچ انجن کله چې دغه ټکی سرچ کیږي د تا ویډیو به هم په دغه سرچینګ کې راځي او ټاپ کې هم راځي په آیسته د خپل ویډیو رینکینګ په حساب خامخا به دا سرچ کې راځي. دغه ټول نه غټه فایده دغه ده. نو د ګرانو ملګرو د تاسو ټایم ضایع کولو بغیر راځي ته د موبایل سکرین ته ورته به تاسو ته ښیم چې دا منرنګي کلر هاشټیګ څرنګه لګیږي. نو زما ګرانو ملګرو اوس موږ راغلو د موبایل سکرین ته. اوس به دلته تاسو ته ښیم چې دا شین کلر چې اسمان رنګي کلر هم ورته وایي پښتو کې دا هاشټیګونه څنګه لګیږي په ویډیو باندې. نو راځئ ورونو زه یوټیوب اوپن کوم. یوټیوب چې اوپن کو اوس به دا ما یو یوټیوب چینل د چې ډمي دغسې هغه لپاره ما جوړ کړی دی. دا به اوپن کو له دغه ځینه چې اوپن شي له دغه ځینه اوپن شو. اوس به دغه کې هېڅ ویډیو هم نشته. زما یوور چینل چې اوپن کې دغه کې هېڅ ویډیو نشته. نو زه به لاړ شم بیرته واپس دلته به لاړ شم. نو زه به دلته دا پلس نشان چې د دغه جمع نشان دا به اوکې کړم. زه به اوس یوه ویډیو ور واچوم دا اپلوډ ویډیو به کړم. دا ویډیو چې اپلوډ کړم دلته به زه یو دغه 10 سیکنډه دا یوه ویډیو ور واچوم. دا به نیکسټ کړم. چې نیکسټ مې کو نو دلته به دغه ځای کې به کوم هاشټیګ چې ښکارېږي هغه دغه د ټایټل چې ولیکي مثال زه دا ټایټل لیکم دا sunflower and sparrow. sunflower دا ګل ته وایي سپیرو دا مرغۍ ته وایي چې دا ویډیو ده داسې اوکې کې دا ما ویډیو اوکې کړله. نو اوس دلته چې دغه ټایټل لاندې چې اوس کوم هاشټیګ راځي هغه څنګه راځي هغه به تاسو ته ښیم ګرانو ملګرو. نو ډېره په اسانه طریقه به ښیم انشاءالله. دغسې به تاسو ته هېڅ چا هم نه وي ښودلی. نو ګرانو ملګرو دا ټایټل چې دې ورکړو دا ټایټل به خپل ویډیو په مطابق ورکړي. بیا به راشي دغه ډسکرپشن ته ډسکرپشن کې به دغه د ویډیو باره کې ولیکي. بیا چې هر څه ولیکي دلته لاندې به راشي دلته به ولیکي هاشټیګ مثال دا فلاور دی فلاور به ولیکي فلاورز مې اوکې کو. دا نه بعد به دلته ولیکي چې برډز دا یو مرغه ده دا مې اوکې کو. دا نه بعد به ولیکي هاشټیګ سپیرو مې وکړو. دا درې هاشټیګ ما ورکړو. دا به انشاءالله دا ډسکرپشن چې ولیکي هغه هلته په ټایټل لاندې راځي. نو دا به اوس ګرانو ملګرو دلته اوس ما ولیکو دا وشو. اوس دا به نیکسټ کړم دا ویډیو به سیو کړو. دا ویډیو چې اپلوډ شي بیا به زه تاسو ته ښیم چې دا څرنګه کیږي. نو ګرانو ملګرو راځئ چې زه اوس دا ویډیو چې څومره اپلوډ شوې ده او نه ده اپلوډ شوې زه به تاسو ته ښیم. هغه ویډیو دا اپلوډینګ شروع ده دا چې اپلوډ شي زه به بیا تاسو ته وښیم چې دغه دی دا ما کوم چې ډسکرپشن کې ورکړي وو هاشټیګ هغه د ټایټل لاندې اټومیټیک په خپله باندې راشي. د یوټیوب الګوریدم د یوټیوب اپ چې دغه په خپله د ټایټل لاندې راولي. زما ګرانو ملګرو انشاءالله دا ویډیو اپلوډ شو. اوس به موږ دا سی ویډیو دی دلته به راشو دا ویډیو به وګورو چې دا څنګه جوړه شوې ده څنګه هاشټیګ راوځي. دا به اوپن کو چې دا اوس اوپن کو دا هغه ته به لاړ شو دا یوور چینل به اوپن کو. اوس دا ویډیو راغلی ما ولا دلته دا اوس مې اپلوډ کړه د سنفلاور اینډ سپیرو ویډیو. او چې دغه لاندې دا کوم
ټیګ چې دی دا به دلته شو شي. دغه د زما ګرانو ملګرو دا فلاور دا درې دغه نه ویني دا درې هیش ټیګس ما ورکړي فلاورز برډز سپیرو اټومیټک ما درته ټایټل لاندې هم هېڅ شی ما نه و لیکلی خو د اټومیټک له ډسکرپشن نه پورته راغلو. نو ګرانو ملګرو دا د هیش ټیګ طریقه وه چې ما تاسو ته وښودله. انشاءالله تاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي. نو زما خوږو او ګرانو ملګرو تاسې ولیده چې ما څنګه په صحیح طریقه او په ساده او په ډېره اسانه طریقه مې ورته وښو چې دا هیش ټیګ څرنګه لګېږي دا د ټایټل لاندې چې لګېږي او ډسپلی باندې شو کېږي چې کله څوک ویډیو چلوي. انشاءالله تاسو به استفاده ځینې اخیستې. نو تر راتلونکي ویډیو پورې الله تعالی مو د ټولو مل شه او شپه مو په خیر ورځ مو په خیر ټول الله په امان کې اوسي. والسلام.